أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ویشتم سپارہ سورہ واقعہ مکی سورت نزول کی شپږ څلوېښتم رستو د سورہ طه نازل شوی دا. مقصد د سورت دیمخ کی سورت کی تخویف و بشارت داغی تتیمه دا پورواله. فضائل د سورت حدیث کی راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ما د نبی اسلام ناوریدلی دی چې نبی اسلام فرمایلی من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، هر چا چې سورہ واقعہ په هر شپه کې لوستله لم تصبه فاقة ابدا، دته بچرته غریبی را نشي، همیشه به غریب نه. کله نا کله که څه ټیم په کې راځي نو جدا مسله ده، او ټول عمر په غربت کې نه تیری. دا روایت ابن کثیر، تفسیر قرطبی، علامہ روح المانی، در منصور، علامہ شوکانی، تفسیر معارف، مشکات دا حدیث کتاب ذکر کړي. عام مفسرین کو ټول ذکر کړي دي، زنانه ولا پکار د خصوصا او عوام ملګرو پکار د عموما چې د ماقام نرستو درو د کېدو د ټیم پورې په دې منځ کې سورې واقعات ولي خبره دونه ټیم خو بګینه لګي او زکبو ته غریبی ناراضي شيوخ به استادانو به په دې کې د الله لنګر دی، په دې کې ډېر زیات د خوراک باس دی، روحانی غذا به کوم ذکر کیږي، جسمانی به کوم ذکر کیږي. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمارو، دغه بیماری بیا د مرګ وا په دې وفاتم شو، مرض الموت. عثمان رضی اللہ عنہ تپوس لراغه، عثمان رضی اللہ عنہ تو ما تشتکی سفر یاد کې ولي سم مسله ده او یشتکی ذنوبی، فریاد کوم د خپل ګناہوں، دا نه چې غریبی هم فریاد کوم د خپل ګناہوں. بیا ورته عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے ما ذات اشتهی څه غواړي؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اشتهی رحمت الله، دا الله رحمت غواړم. عثمان رضی اللہ عنہ ورته طبيب دلرانه ولم ډاکټر دلرانه ولم نه جوړای، هغه وای نه جوړ کړم هغه چا چې د ټولو طبيبانو طبيب دی، الله دې کنه بل څه ضرورت. خلیفہ ورته تاب ما ته ویلو د غربت د وجنه ډاکټر لنزي طبيب لنزي، ما به تعالی وظیفه مقرر کړې و. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وای تا دا فرمان د نبی نه دی لوستله چې څوک سورې واقعا وای نو غریب کیږي نه. ما سورې واقعا چې شروع کړې د غریب شوی نه ما. نو سورې واقعا لوستل هر مسلمان له بګار دی، اوس بدی کې دي څه نو واګ ورته وس کېره. اذا وقعت الواقعه، کله چې واقع شي واقع کېدونکې، الواقعه یادان د قیامت، الف لام پکې د کاف د الف لام د کمال لیتا پکې د پاره د مبالغه ده. واقع شي کامل واقع کېدونکې، وقوع یقیني د چې قیامت ته دروغ پکې نشته ده. راغله نو راغلی وای ليس لوقعتها كاذبه، ليس نبي لوقعتها في وقعتها، فواقع کې دود دې کې کاذبتن دروغجن والے دروغجنتیا، اسی فاعل په معنی د مصدر
کاذبتن دروغجنتیا او تا د مبالغه لیس لوقاتیا نبی په واقع کې دود دی کې کاذبتن دروغجنتیا یا لیس نبی لوقاتیا په واقع کې دود دی کې کاذبتن یو نفس دروغجن کونکه سوک د سنشته دی چې دا دروغ دی نفس د سنشي ویلې چې دا نه منما خافضة الرافعه دوړ متضاد دي خافضة مخکته کون کی وای رافعه اوچتون کی وای اوس دا دوړ خدای ول متضاد دي معنی ته ګوروس خافضة مخکته کوي با باز قومون لرجانم تا ځکه جهنم مخکته ده رافعه اوچتون کی وای باز قومون لرجنت تا او جنت برده سقومون و جهنم تزین سقومون و جنت تزی دویم مانا خافضت نفکت کون کی وی پا اعتبار دا مرتبه سرا دا چا مرتبه دا سدا بخرابای دشمنان دا اللہ غزل لکی رافعتن اچتی با قل ملگرو لرپا عزت باندے اغیل با عزت ورکی اب برا اچتی او دریم مانا خافضت مخکتا آواز خکتا کون کی بھئی آواز لرا اغا آواز نمرات سدے آواز دش پیلے دے کم کسان چیلیز دیوی اغیت بدا آواز دش پیلے روی رافعت اوچتے باد آواز لرا باز خلقتا بادش پیلے دیر بزور وی خافضت رافعت یادش پیلے یا د مرتبه سره ده یا د جنت او جهنم سره ده کله وای اذا رجت الارض کلا چې ټوټه ټوټه شزمکا رجن په ټوټه ټوټه کې دو سرا مراد نه زلزلہ د قیامت تا یا اذا رجت الارض کلا چې وجړه کې گزمکا پجړه کې دو باندې دریم معنا کلا چې بسمی شزمکا ریزه شزمکا پر ریزه کېدل سرا وبست الجبال زره بشغرنا بسن په زره کېدل سرا یا وبست الجبال میدان پکړې شغرنا بسن په میدان کېدل سرا غربت لرشی ټول به یو میدان وی فکانت شبدا هبان دوڑا گرد غبار منبتا خور کڑی شوی خورور دین ببیا دوڑا جوڑا شی گرد غبار بائی منبتا چی دا بخوروری اول بدا غرد ازم کرده سی وجڑا قای دا غین رستوی بیائی دا قبل زین اوچت کی روان بای کی وحی تمر مر صحاب بیا دا غین رستو دا منگکانو پشاندا خور بدی جوڑا کی بیا بای راو بای اخکت بای وران کی سلی براشی نوا بای لوزی نو بیا بای سی فیدا ام بسائرہ ناسبتا سپاموار میدان کی قیامت علامات دی وکنتم یہ بتاسو ازواجن ڈلی ٹول کی ازواجن قسمنا ثلاثہ ادری قسمہ دا تقسیم د خلقو دے په اعتبار دا عقیده او د عمل او د جزاء درې قسمه ډلې بدنه جوړې شي ابن کثیر وای قیامت پورز به ټول خلق درې قسمه قرآن په خپل ذکر کې فاصحاب المیمنه قرآن سره ولګو په خپل برابر شي فاصحاب المیمنه خواندان د خي طرف دا یو قسم شو خواندان د خي طرف ما اصحاب المیمنه سبې لوی شان د خواندانو د خي طرف څه مطلب دا هغه کسان دي چې د آدم علی السلام نه خي طرف ته پیدا شیو یادا ځکه د ټول انسانان چې قیامت پورې راځي الله په عالم ارواح کې د آدم علی السلام د ملانه د سرو میګو په شان د دې روحونه پیدا کړو آل د چا یو بل پیجندل دي قیامت دمخ کې به یو بل پیجنی آل د چا یو بل نه دی پیجندل دي یو علاقه خو یو بل نه پیجنی مرشي یو بل ونه پیجنی آل د دې الله یو لوز غسل او الستو بربکم آیا زستا سورب نیما قالوا بلا من طول اقرار کړي ولې نه هغه مراد دي چې د آدم علی السلام د خي طرف نه پیدا یادا عمل نامه ولا په خلاص باندې ور کوي الله دې زموږ نصیب
فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه خواندان د خي طرف او ګوره دای مخ کې کړو زکه چې دا ډیر زیات دي دا ډیر زیات دي د دې شان او چته د شان د چتواله د پاره دای مخ کې کړو خلاص ته یا خلاص ته جنت ته جنت طرف تزا یادا چا ملنامه بوله په خلاص ور گئی یادا په ازل کې د آدم علی السلام له خي طرف ته پیدا شو بس دای وجری ما اصحاب المیمنه سده لوی شان د خواندانو د خي طرف دویم ډلا واصحاب المشأمه خواندان د ګس طرف یادا د عرش نه ګس طرف ته یادا چا ملامه ولا په ګس لاس باندې ور گئی الله دې موږ وسات یادا چې په ازل کې د آدم علی السلام نه ګس طرف ته پیدا ما اصحاب المشأمه سبت حال وې د خواندانو دا غس طرف والا ډیر بد حالت وې دا بدبخت خلق دي وې د دیو د بدبختو بچوي نو ما اصحاب المشأمه سده حال دې بدبخت خلقو نو یادا چې دیو په غس لاس کې عمل نامه ور کوي یادا میدان حشر نه بغس طرف روان کړي شي جانم کس طرف ته دي یادا چې دیو د آدم علیہ السلام نا په ازل کې په عالم زور کې پشپد معراج کې غس طرف ته یادا د شؤم نه مشأمه د شؤم نه بدبختوب ته وي دا شقیان او بدبخت خلق دي چې په غس لا زمن نامه قیامت کوي بدبخت دي نو الله دې په دې د دې نه مسلمانانو سره دریم اړه والسابقون السابقون داول والسابقون مبتدا او دا دویم سابقون خبر والسابقون اغا چې مخکې کېدون کې وی دا الله دین ته په دنیا کې السابقون دی مخکې کېدون کې په آخرت کې جنت ته مخکې راغله نو مخکې بځي رستو راغله نو رستو بځي مو فرستو لار شو بیا ول منډیو کنه نه دین ته ځان وړاندې کړه دې جنت کې هم داسې دین نه ځان رستو رستو کړه دې سستی کې نو بیا په جنت کې استاده بارم سستی دا الله دې موږ سابقین نو ګرځي اړه لوی مخلوق دی اوس دا څوک دی بعض قول دا دې چې دا مخکینی امتیانو کې دی یو قول دویم قول دا دې چې مراد دین انبیاء دي ځکه مخکې کېدونکو خلک د نبی نه څوک مخکې کېدی شي دریم قول دا دے چې پار امت کې صحابه د انبیاء دي سلورم قول دا دے چې زمون د امت صحابه کرام دي پنځم قول دا دے چې هغه صحابه دي چې دو قبلو ته منځ کړي دي هم بیت المقدس ته او بیت الله د کعبه ته شپږم قول دا دے چې پنځو منځونو ته وړاندې والے کوي د ټولو نه اول منزل راځي او ما خو کوشش کو غړې ته ګور یارا یو منټ پاتې شو 2 منټه نیم منټ پاتې شو یارا غله یو رکعت شوی ست ناسب کور کې اوچت جمعه ته بدلې دا الله کور ته بدلې الله باندې کو الله 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 باندې ځان بخلو د خپل ګناونو معافي باندې غوښتلوا خدای وینا د جمعې په ورځوم دقه چلی زوی لالګیا دي چې ختم شي نو بیا وزم چې راشي خطبه شي منظوم شوی امام غزالی رحم الله فرمایي یا علوم کې د جمعې په ورځ کم سړی د دویم اذان نرستو راغی نو دته وایي چې د ماسپخین منځ نه کوا دی امام پسې بنو درېږي هغه غټول نه وخت لازم چاته هغه ټول نه وخت راځي او دته بجزان خخکاری پدین حدیث کې راځي د جمعې په ورځ الله وختونه تقسیم کړی دي سوچ چې اول راشي نو دومره ثواب لکه دې چې اخرات کې سوچ چې ورپسې ټیم کې راشي نو دومره ثواب لکه دې چې میخه خیرات کې بیا غوال سرور په سرازه حتی کې چې نږدې وخت راشي لکه دې چې د چرګیاګي خیرات کې خطبه وخت نږدې شي دویم اذان وشي فرشته خپل عملنامه بندګي پترخ کې رېشته رونی سي ویلالا یا دلته یا پاندستان کې کوي او کنه راغله او کنه په مخه ده فرشته روان شي دویم اذان نمک کې وخت ځان رسول غوړي موږ بیا ځکه پریاد کوو چې زمون نوم نشتی نه په جمعه کې زمون نوم نشته په مانځه کې زمون نوم نشته
او بلا زمون زه اکثر خطبه یم یاران هغه تاوده سم کوي خبرې پکې بیا هم کوي خو بیا هم د ډېرو خلکو نه د ډېرو جماعتونو نه اوس هم ښه دي ځکه په ډېرو جماعتونو کې خو امام لګي او خلک جرګې کوي د هغې نه بزرګو چنده ښه دي او الله دې ملګرو له توفیق ورکړي چې مخکې راځي شپږم دا چې مخکې کېدونکي جهاد ته ابن کثیر وایي دا هغه سړی مراد دی سابقین چې د ځوانۍ نه والا تر د بوډاوالي پورې ټول عمر په دین کې ویستلی دې ته سابقین وایي یو هغه سړی دی چې د وړوکوالي نه واخله او تر مرګه پورې په دین کې دی او یو هغه سړی دی چېرته دین لیدلی نه دی د ځمکې اسمان فرق به نه د یو عمل نامه به جدا د بل عمل نامه به جدا د هغه سره سیالي پکار ده والسابقون هغه چې مخکې کېدونکي دي د الله دین ته په دنیا کې السابقون مخکې کېدونکي به جنت ته په آخرت کې به مخکې کېدونکي اولئک دا کسان المقربون نږدې کړی شوونه دي الله ته دې ته مقربون نو درې ډلې ذکر کړې یو دا چې عمل نامه ولا په خلاص ورکي یو هغه چې عمل نامه ولا په دس لاس ورکي دریم هغه چې هغه خو اسی مخکې روان دي جنت ته ځي هغه اسیم ځي هغې ته خو د مخکې نه اعلان شوی دی چې ته خو اول نه ځه ته اول نمبر جنتي الله دې موږ په دې اول نمبر کې راولي فی جنات النعیم پا جنتونو د نعمتونو کې ثلتون ډېرې ډلې دي من الاولین د پخوانو امتونو نه من الاولین ثلتون ډېرې ډلې دي من الاولین د مخکینو ډلو نه امم سابقه وقلیل لږې دي من الاخرین د رستونو نه یوه ډله ده د رستونو نه دا ولې ځکه پخواني امتونه ډېر دي انبیا ډېر دي که نه نو په هغو کې دوه دوه او درې درې څلور راغونډ کړي دا نبی یو امت دوه او درې څلور راغونډ نو نبی اسلام خو یو پیغمبر دی نو بیا د هغه مجموعه هم ډېر جوړېږي نور د نبی اسلام د یو نبی نه هغه به د نبی اسلام امتیان ډېري چې یو نبی جدا کړي ځکه نبی اسلام فرمایي دسی نبی بومی چې دا هغه به دوه امتیانی مسلمانان دسی نبی بومی چې دا هغه به یو امتی دسی نبی بومی چې دا هغه به د سره امتی مسلمان نه داسې نبی بومی چې دا هغه به لس دولس کسان مسلمانان بیا هغې نه خو د نبی اسلام عمر ډېر زیات دی نو ځکه وایي وقلیل لږ به من الاخرین د رستونو نه اوس دا به څه کوي په جنت کې یاره جنت ته دا جنت خالص مې ورغوي کی ته دي اعلی سرور باغ پالنګونو بای باغ سوپو باندې باغ تختو باندې بای موزونتون چې هغه ودلې شوی بڼلې شوی د سرو زرو پتارونو باندې دلته خو جمنګا معمولی ګوډا چرته شین کټ بیا مې زر جیب کیږي کنه زه کوی دا چې یاقوت او مرجان التباستا کچیستا سوپچی داغی آغا تارون چیدینا بسر زری اسگرانا ہونا اللہ تسگران موزونتین چی بڑھ لے شوی بی او دلے شوی دسرو زرو پتارون باندے متقینا دیو بناسوی آلیا پاغیبانی متقابلینا یو بلتا مخامخ دچا چی دچا سرمینه یو بلتا مخامخ ناستی پا خبرو علکوی نزدی رازا او چې د چا د یو بل سره مینه یو داسې ګوري بل داسې ګوري خبرې کوي او وایي خبره داسې ده یو هم وایي هلکه پلان کوي لاس نیوی له تللی یو کنه بل او تلی ومه تلی ومه ځکه د یو بل سره مینه محبت نشته متقابل جنت کې به یو بل ته مخامخي دویم متقابلین ولې وي وزګار ناست دي سکار نشته دی جنت کې خدا نشته دی دیاړي وکړه په جنت کې خدا نشته چې می خلل راځه په جنت کې خدا نشته دی چې الوګان نو ټماټر راوړ دا کسی کې نشته تیار خوراک دی یتوب علیهم ګرځي په دیو باندې ولدان ماشومان خادمان مخلدون چې همیشه وي په صفت د الکوالی یعنی واړه واړه وای مخلدون دویم دا مخلدون همیشه وي په خدمت باندې دا نه چې یو پیروت د کار وې دوباره مړوي څه ستړي کول دي خو بس کړه وټلو کې اکثری کنه چې تور ته یو پیرې ډوړې راړای خان
او چې دې سي خامخا خبي پیښ شي چې لګم خوري نو بیا ورته ډوډۍ راوړه بیا ورته ګولې راوړه هغه کینم نه تا ته خو بس کینه خو جو زبر ته کینم ګر د جنت هغه دې سي چې واستړی کېږي نه مخلد دویم پکور کې ماشوم ته یو پیر د کار وې او اوس د نزبینان ماشومان دي چې دوباره ودر کار وې کنه په دې کټ کې خور ورسم یاره وې دسي دردونه دي لبان چې په دې درد څه کوي د ماشوم چې وړو کې د ټول زور خپل تلې د چې ځوان شي نو د ټول زور سینې لتلې د مضبوطی او د چې بوډا شي نو بوډاګان مخپکیږي نه د ټول زور بیا خلې لتلې د کنزل نور زور بیا نه خو صرف باندې را دی وي کنزل کوي الکه ماشوم نو ته ولې د سوي چې زه بس په ما دردونه دي زه خو د پاتې دونه تا نه د شي دردونه دي ماشوم خو نستړی کی یتوب علیهم ګرځي په دې باندې ګور دلته مراد د دینه سره ویلدان ماشومان خادمان به مخلدون چې همیشه په صفات د لکانو باندې یا همیشه به خدمت کوي او دا صحیح حدیث دا د حدیث د جندب دی چې کله کافر معشوم نابالغ امر شنو جنت ته ځي کل مولود یولد علی الفطره او دا د امام بخاری رحم الله مسلک دی چې کم معشوم چې نابالغ دی وړو کې دی هغه مړ شو د مسلمان په کور کې دا خو جنتی دی او دی خو کله کافر نه پیدا شو نو دا نابالغ دی نو دته احکامات د دین ندي متوجي شوی نو دا هم جنتی حسابي نو هغه به څه کوي دا کشران چې مړ شي دا ویل د خلکو خدمت مخلد دا به خدمتګارانی الله باكواب واباريق وكاسب من معين اكواب هغه ته باكواب چې هغه ګلاسونه دي د ګلاسونو بشان اکواب دي ته چې د هر طرف نه سړی هغه وب په کسکلې شي خوراک پکې کولې شي نو کوم خوش خلق عموما د زنانا دی پیالو کې یو قسم ته وي کنه سم کو به راوړ دی ورته مو غټه غټه پیاله څوک د کپونه وي څوک د پیاله غټه غټه چې د هر طرف نه پاغه باندې سکل کې دي هغه ته کوب وي او اباریق دي ته وي چې داغه د پاره د راړولو یو ځای د هر طرف نه لکه چینک د دې څخه داغه خپل مکو غره داغه نه بس شي روزي یا بل پاسه اثر تلل کې نو شي به روزي د هر طرف نه داغه نه شي نه روزي څنګه به سورې حسابيږي نو زکوې بیا کوابن فاغا ګلاسونو باندې و اباریقا پچنکونو باندې جګونو باندې وکاسن کاسه مماین ډکه د شرابونه دا مخ کې جمع راړو اقواب اباریق ګلاسونه باندې جګونه باندې او دا چې بګم کور کډيري نه هغه څه تکلیف نه او چې یو چیږي او یو ګلاس یو هغه یو خلې ته نیولې ابلوي بس کا کنه زما خو اور واغس لکه وانه ځانه کنه زګران دي پلاستیکو ځانه والا مسله یاد کړئ کما پیاله چې داغه طرف کندمو یو طرف پدې کې اوبس کل پدې کې چیس کل دا جایز نه دي دي کې خيري جمع کی کم سلور کم جگ چې داغه یو طرف کندم شي پدې کې اوبس کلم جایز نه وي پدې کې پیس کلم جایز نه وي دویم کم سلور یا جگ دا سلور یا ګلاس چې سی کوکړی یو طرف ته دې سره یو ځای کړی هغه کوم خوراک نه کړی هغه څه کولای کړي چې بار ته وشغه الله بدل نور دې سره چې ځان نر کې کور تلاش شي پیالو تلاش کې شپه وبل ځای اسیم حالات دي ځان وکړ جوړ کړي بیا کوابن پاغه ګلاسونو باندې وا باریقا پچینو باندې وکاسنا کاسه ور کاسه مفرد راوړ شراب د پاره بډې لوخي لیکن د محبت توجنا په یو کاسب پنځش پګ لګیای چې یو ځای خرو دا د محبت نه خلا دا د محبت نه خلا چې یو ځای دي استعمالای وکاسن کاسه مماین چټکې د شرابونه بعض خلک په د مسلمان جوټه چې د شفا د حدیث نه ده اځه کستا خوګي جسکای نس کې گزارې کړه حدیث نه ده متل لازم مقوله ده عربو چې د مسلمان جوټه اوس مسلمان جوټه اوس خدای ملګری دا کشران الکان خو په خدای حقنو تاو به اوس کې هغه وي ورګه چې ګودري پیری وین زمن
د پلار هغه چې اوبیس کلی نه هغه نه استعمالوي ها د استاد یا د والد سے یا د مور اوبیس کلی نو په کار د چا زیاتی په توس کې شاپور شیخ لیکلی دی چې ستا ذهن کې والله برکت پیدا خو ګوره حدیث نه دی تجربه ده دغه چان زمون په کورونو کې دا یو عادت دی که الکان جدا جدا ډوډۍ خوري نه بوډایګانې ورته هندو ته جدا جدا خوري نه دا خو د هندوالي کار نه دی قرآن قاعده ذکر کړی ده لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا که یوازې خورو که په جمع خوري خدا جميعا یو ځای کړی دی چې په جمع باندې خوري ځکه چې په دې کې به مینه محبت زیاتېږي او که ته یوازې خوري نو څه ناروا نه دا وسنۍ چې کوم عادت دی چې خلک پلیټونه راوړي او چا پیر دي سګدي دا اولنې هم عادت د عربو هغه چې به اولم چاته ډوډۍ خودنه جدا جدا پلیټ به ورکو ځکه په دې کې اوریجن ځای کیږي اونګولې نه ځای کیږي دا نو خو چې بیا خلک راوړي مالته گزاري بلته به خلک چې څومره راستا وس کیږي جو صحیح نه او په خوا خو وایي سو کو عاجزانان سادهګان بس په منځ کې بیا کوغاله چوکو ځای ته ویار سی وښته او بیا به یو سړی جو ماشاءالله الله سدسي قامت الله دی ور چې څوک به دسی چې کرکجن به هغه به زه خو موړم خو تاسو راسي کېناست مول نو کرکجنو زمونږ یو استاد هغه ته چا ډوډۍ وړه کوله ځکه دې بډایګانو عادت دي هغه دا به زخرم کته به خوري وینا دا خو تاسو خوري وی چې زه خورم ماته پرې ده کړ الله صلی الله راکړي دې ته ولې وړه کې چې ته وړه کې زین خو ځکه دا عادت دې پرې ده بعض بډاګانو دې څه کې وسول دې څه کې دا بډایګانی دا غو مینا ده خدا ځوانانه خو نه مانی کړ دې خو بیا دا ډوډۍ نه خوري دا ته پاتې کې نو قلال شي کنه هغه ته پرې ده بس سونه خوري نو دا بعض زمون په عرب کې خبرې دي او به څونه وس کې دومره راواغله چې څونه سکل شي او به ځای کوم او چې باقی لړکا ګلاس وینځ بیا بنه ور وکاسن کاسی مما عندك د شرابنا لا يصدعون نبصر خوږي عن هذا غيد وجنا ولا ينزفون او نببوشكيږي ولا ينزفون نبول الټي ورزي ولا ينزفون نبول عقل خرابای الله امام الزهاق وای چې د دنیا په شرابو کې څلور ناکاره صفاتونه دي یو پکې دا د جب سر درد راولي دویم دا چې سړی لولټي ورولي دریم دا چې سړی نشه کوي څلورم دا چې سړی لواړه بول ورولي او د شرابو د جنت د ټولو نه پاک دي هغه کې دا صفاتونه نشته ده د جنت پای کې الله دې زموږ هغه نصیب او نبی اسلام فرمایي په دنیا کې یو څاڅ کې شراب وسکو آخرت کې به محرومای الته بیا نشسته یاره دا الته مساله ده زکه دلته جایز نه دي سواخ کې وو بیا منه شوی الله او شرابي کول اکثر خلک خاندي شراب کې وس کې کنه وې دې بیا میتیاز وکي په یو ځای نو هغه راواله او پاګه او داس کوي او بیا په اخر کې دعا وای چې اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين الله توبه وستون کنو مې موګرځه او د پاکي کون کنو مې موګرځه او داس میتیاز باندې شرابي دې خو نه ده خبر وفاکهاتنا غمیوه مما دا غسنا يتخيرون چې دی خوخای ګوره د مور سړی اول قانون دا دی چې موړي اول میوه خوري بیا رستو غوخه دا چې خپل عادت د وګي سړی دا قانوني چې هغه اول غوخه خوري نو بیا رستو میوه راوړي او کو ساينسدانان وایي چې نه فروټ اول پکار دی او ډوډۍ رستو پکار ده زمون پښتانه زندر کې هغه ډوډۍ بدل څوفري دل نه ودا شي ته پروت ته بزان پدې موړ کې خنه یې ما دې افغاني نه تاسو کو هغه وای داغه عادت ده چې هغه اول ډوډۍ خوري بیا بسوري جو خوري زمون الټا قانون دی من اول وريجي خورو ورستو بس ډوډۍ خورو او که پکور کې دې څه وکړه چې تا ډوډۍ خوړلې دا بیا دې چوري جوړي وਹੀ دي څه کوي مایده خراب نو ما د افغاني نه تاسو کوم مایده اولې هغه دا مایده اول خالی را او دا بالکل لیوال د جماعت شیرش ته ډوډۍ حواله ک چې الله سم مایده او دا وري چې خو یې اسیم مایده کی ګرستې په قلار ذکر
او تاسو څه کوي مېده ټول استړې کوي پوریجو بیا چې ول ډوډۍ سي بیا چې بدی زی دړل لازم یاره ما موږ عادت یو تاسو کې دیش په دغه عادت او زموږ د عادت پورې خبر نور هیڅ فرق نه کوي ګوره ک ډوډۍ مخکې خوري ګورې دې مخکې خوري عربو کې به ملګرو وخت وسلې چا سره باغبانیان پاتې شي هغه ډوډۍ اوري یو شل خوري نوړې رالي او هغه اوري رالي د سی خوري هیڅ پروا نه کوي هیڅ چلوم نه کوي یاره ګایما وفاکهات مما داسنا يتخيرون چې دی غوړه کوي په میاش کې په هفته کې لسم اورس ما ته ډوډۍ چرته خوري یو سنت طریقه هم نه دوی مایده برابر چې ډوډۍ ما ته کې خو ډیره ګرمه وای نه خوري ځکه ګرم چیز مایده خراب لږ گزاره غونډه ولحم طير وخذ مارغانو مما داسنا يشتهون چې دی خوخای په تمامو چیزونو کې د مارغانو غوخه چې نه دا خوږی بادشاہ جیلیان جیل تکړه نو یو جیلی ورته وی زه خدای نه خورم ته څه خورې وی زه د ښکار د غوښه عادت بادشاہ ورته تاسو نو کوم یو وی د ښکار په غوښه کې څه شي خوږي هغه ورته پټ خبر صحیح ده د ښکار په غوښه کې پټ خوږي بادشاہ آرڈر جاری کوي دله به د ښکار غوښه ګوري ځکه دا خرابوم نه بل ځان مرور کو هغه ته ته ولې مرورې وې زه د غټه غوښه عادت وي په غټه غوښه کې څه شي پوښ دا خوږي نامخ کې قابل پټ ویل دوی په غټه غوښه کې څرمن هغه یو وای د سی وای خوشي کوي څرمن چا غړل رب دې غر کا نو دی ورته وای ابل او چې ابل پټ وې تا وڅنه نه پټ خلک خوري کم چې واړه واړه دي د پرندو چرندو خدا چې ته جانې دی خپل په میخه کې چا پټ خړل ته خو لیوانه غونته کې اوس ګلمړه لګړبا غړې جو کې دې شي کې بیا خوري انسانان خدا نه خوري ولحم طير وخذ مارغانو مما داسنا يشتهون چې دی خوخی الله دې دا ټول زموږ نصیب الله دې موږ په جنت الفردوس کې داسې یوځي څومره نعمتونه چې د جنت دی الله دې زموږ دې ټول ورونو مسلمانانو ته نصیب چې څونه بدامنی دا تکالیف دي مصیبتونه دي الله دې دا ختم الله دې زموږ په دې معاشره کې زموږ په دې ملک کې ثابت مسلمانانو ته امن راوړي څونه مسلمانان دي هغه د تکالیف دي الله تکالیف او مصیبتونه ختم الله زموږ اتفاق او اتحاد نصیب الله زموږ د ظلم حسد بغض تکبر بس الله چې څونه بیماران دي شفای کامله ورته نصیب کړي څومره قرضدار دي الله قرضونه ختم کړي د چا په زړه کې څه قسمه دعاګانې شرعي الله دغه دعاګانې ول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله د قران کریم د خدمت تر مرګ پورې زموږ نصیب کړي الله د زموږ د جماعت په اعمال باندې آباد کړي چې څومره ملګری په دې دین کې په دې جماعت کې د دین څخه قسمه خدمت کې الله جانی او مالی حفاظت وکړي الله د نور او علاقو د فار ذریعہ د هدایت وګرځي وصلی الله تعالی خیر